دا د اوبو والا چې کوم دي دا مهرباني وکړئ د مفتی صاحب د بیان پورې یقین یا لګ دغه نه لګ ډړې ته شي چې د بیان په توجه سره واوري. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزو به آخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مېر مسلمانانو ورونو، زمونږ دغه نن تقریب او پروګرام چې ختم قرآن تقریب او محفل دی. محترم قرآن مجید دا اللہ رب العزت اخری عظیم الشان کتاب دی. قرآن مجید دا اللہ رب العزت عالمگیر پیغام دی. دغه قرآن مجید ته محترم الله رب العزت دومره لوی عظمت او شان ورکړل دی. ما محترم نن په مخ د ځمکه باندې قدم به قدم باندې هغه موتا ته په نظر باندې راځي، قدم به قدم باندې موتا هغه ګورو. ما محترم یوې نقطې ته صرف تاسو توجه را ګرځوم. د قرآن مجید سره تعلق لرونکي هم دغه طالب العلم چې نن دغه دینی مدرسې نه د هغې فراغت کېږي، نن دغه دینی مدرسې نه هغه ته پګړۍ پټتړلی کېږي، نن هغه قرآن مجید غونته کې دغه عظیم امانت په خپل سینه کې محفوظ کو، دغه د الله عظیم شان کتاب ته په خپل سینه کې ځای ورکو. ما محترمو دغه طالب العلم د دې دینی مدرسې دغه فارغېدونکي عالم او حافظ او قاری دا د رب العالمین په دربار کې د رب العالمین په نسبت باندې دومره لویه درجه لري. ما محترمو ها زبتا ته مختصرا دومره ووایم، نن یو انسان فخر په څه باندې کوي دنیا کې، د انسان د پاره فخر دی یاره زما تعلق د ملک د وزیر اعظم سره دی، زما تعلق د ملک د صدر سره دی، زما تعلق د پلان کې حکمران سره دی، زما تعلق د پلان کې مشر سره دی. ما محترمو د فخر ذریعہ موتا تسسیز راخی، د فخر ذریعہ سسیز جوړی، هغه د ملک د حکمران سره خپل تعلق موتا تراخی. یاره زه د صدر سره رشتہ دار یم، یاره د هغې سره زما دا د تعلق دی. ما محترمو ها ما د مدرسې دغه عالم، د مدرسې دغه طالب، د مدرسې دغه حافظ، دغه فارغېدونکي قاری او حافظ د پاره ما دومره کافي ده. ما ها دا د ملک د وزیر اعظم پر رشتہ داري باندې فخر نه کوي، دا د ملک د صدر په رشتہ داري او تعلق باندې فخر نه کوي. ما دا د ملک د یو بل افسر یو بل حکمران په تعلق باندې فخر نه کوي. ما د تعلق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده. 1400 کال مخکې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې دغه طالب العلم ما دغه فارغېدونکي عالم او طالب ته تسلی په تور باندې فرمایلی و، دته د هغه فخر ځای ورخولی و. راتلونکي دور کې به څوک به یو څیز باندې فخر کوي، څوک به وایي زه د ملک د وزیر اعظم سره زما تعلق دی، د ملک د صدر او گورنر سره زما تعلق دی. دغه مدرسې طالب العلم ته دغه خبره مخکې 1400 کاله مخکې الله پیغمبر بیان کړی ده چې ګوره ته خفه نه شي، ته ګبراو نه شي، ته هغه ته په دغه حالاتو کې هغه تر خفګان شکار نه شي. العلماء ورثة الانبیاء، ستا تعلق د ملک د صدر سره نه دی، ستا تعلق د ملک د وزیر اعظم سره نه دی، ستا تعلق د دواړو جهانو د سردار سره دی، ستا تعلق د امام الانبیاء سره دی. ماوی صرف د امام الانبیاء سره نه دی، العلماء ورثة الانبیاء. ماوی دغه دیني مدرسې د بچی تعلق صرف د یو نبی سره نه دی،
دی صرف د دوه نبیانو سره نه دی ما وی ها ها د در پاره د فخر اغازه د فخر اغازه امام الانبیاء بیان کړو ول مدرسې طالبہ د مدرسې عالم ته وي مدرسې د حافظ قاری بچی ته وي ها ته مطمئن اوسې ګستا تعلق د انبیاء کرامو د جماعت سره دی ماوی محترم ها رب العالمین د هغه درجه ورکړي دا ماوی ها د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت پر ورځ باندې به یو شهید او یو عالم دغه قران دغه مدرسې سره تعلق لرونکي په پل د صراط باندې به تیریږي ماوی ها کم شهید چې خپل د بدن په ینه باندې اسلام د گلشن ابیاری کوي کم شهید چې اگر دنیا ټول خوشاله وتا هغه ته خیرباد ویلو دنیا ټول مشکلات چې په خپل سر باندې برداشت کړو ماوی ها صرف د جبه په ذریعہ سره نه صرف د خولې په ذریعہ سره نه صرف د مال په ذریعہ سره نه ماوی دا هغه شهید چې د خپل بدن په ینه باندې د خپل بدن په ینو سره د اسلام د گلشن خلوب کړو اسلام دغه گلشن ابیاری کړو ماوی هغه شهید چې خپل بچی یتیمان پرې خو د دنیا نه لاړو ماوی کاغه شهید کوم چې د دنیا نه خپل بیبي هغه کونډ پرې خو دا هغه ارسته خیرباد وایو ها د الله د دین د غلبې پر هر څه قربان کړه خدا الله دین قربانی تپره نه خورو د الله دین حقیقت کې ودو تپره نه خورو ماوی ها حاضر هغه شهید خبر کوم الله پیغمبر فرمای یو شهید او یو عالم په بل د صراط باندې تیریږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا شهید ته حکم مشه جنت ته داخل شه دا عالم ته حکم مشه ودرېګا دی به ودرېږي نن ورستا ته موږ یو اعزاز درکول غواړو نن ورځ ودرېګا ټول د الله هغه اعزاز سس ده کومه خبره اعزاز ده حکم به شي ها ودرېګا نن ورستاله خاندان هغه خلق چې داوی د بار د جهنم په فیصله شوی دا د دنیا نه په حالت د ایمان سره راغلیو ها د ګناه خيري ور باندې لګیدلیو د ګناه په خيرو باندې هغه خیرانو نن هغه د بار د جهنم په فیصله شوی دا نن ورځ دغلته ودرېګا ها هغه ځان سره داوی سبارښ وکاوی د ځان سره جنت ته بوزه بیا جنت ته لاړ شي ماوی محترم ها زما استادین کی شاید چې خبر را نشي ماوی ها الله دې د قید او بند صوبتونو سره ما اشنا کوا ماوی د قید او بند مرحله دې ته الله مخامخ کوا ماوی ها د دنیا قید او بند سره ماوی کله وتا کتلی پولیس د لاسو کې اتکړې چولې پولیس د لاسو کې زنجیرونه اچولې کله هغه تر وان کله جیل او تانې ته پلار کې تاسو رشتہ دار مخه ته درشي درنه پوس کې یار دا چرته بوزي د پلاسو کې اتکړې ولې چولې هغه پولیس بیان ورته وي یا دام په پلان کې جرم کې نیولې دام جیل ته روان کړل دي اغستا سپارښو کې الله دې یاد کړی کولاو کې تا واپس ډیر په عزت سره خپل کور ته روان کې مې خپل ګریوان کې سوچ وکا چې تر دغه سړي څومره لوی احسان مني ته دنیا کې دغه سړي څومره شکریا ادا کړي ما وی ها در دنیا سجل خانی دی د دنیا تکلیفونو مشقتونو اخر په مرخوبت اخلاص شي کنه د دنیا سجلونه دي اخر دغه قید خانه نه په مرګ سره خلاص شي کنه په مرګ سره به دغه سیس خاتمه وشي خو ما وی ها د چې کوم جیل ته روان دي ما وی هغه جیل نه په مرګ سره نشي خاتمه سي دي ما وی د قید خانه نه په مرګ سره د اخلاص دي نشي دغه قید خانه نه په چغو سره د اخلاص دي نشي دغه قید خانه نه بل هیڅ صورت د وته نشته ما وی ها دغه قید خانه ته روان دي الله نبی فرمای دغه یو لړم د دنیا د یو قشر برابر دي دغه قید خانه ته روان دي د الله پیغمبر فرمای د مسلم شریف حدیث ته دغه یو مار د دنیا د یو بوخت اوخ برابر دي دغه قید خانه ته روان دي کله چې یو جهنمی بده کې دومره وځاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو جهنمی قد بشپې ته غځي دومره به وځاړي چې اوخ کې بر دې په مخ باندې لاري جوړي کې نالي به جوړي کې اوخ کې به ختم شي یعنی بر روان شي دیو محترم ها دومره یعنی اوخ کې بر سترګونه وبېږي د الله پیغمبر فرمای چې یو انسان په دې کې کشتۍ چلول اوړي کشتۍ به کې وچلې دل شي ماوي دې هغه قید خانه ته روان دي کله چې دته خوراک پېشي خوراک دته په مړی کې ورخلي ها دې بر اوبو چغې لګي او به ورته جهنميان دغه جهنميان او توا د جهنم داروغان د جهنم هغه فرشته داروغان هغه ورته جهنميان یې نزوي په جامونو کې پېښ کې هغه ورته راوړي نبی علیہ السلام فرمایي دومره وګرمي کله چې دې ځان ته هغه نږدې کې دغه حرارت او دغه ګرمایش د وجنه کله چې جام دې تر نږدې کې دغه هغه حرارت د وجنه دغه مخ وخه دغه مخ اډو کې ولې شي په جام کې وخت تر وګرځي
ګرځي دی به دغه ته نه ګوري ولې درد او تکلیف راغسته جام په خپل خلی باندې راړي تر دې پورې نبی رسول الله والسلام فرمایي کله هغه یې نزوي چې د مری د لاندې لاړ شي دا ګرمایش د لاسه د دې کلمه او د ټول هر سلام د خکته شرمګا باندې بوزي محترم دغه قیدخانه روان دي میں محترم ہاں پدغه قیدخانه کې بردیو پریاد نه اورید کی قران مجید دغه مضمون سے بزے باندې ذکر کړي دیو په هم یستریخون فیها دغه جهنم کې بچګي لګي پریاد وکي د جهنم داروغانو ته وای هغه قیدیان هغه داروغانو ته وای لک خداسو الله ته وای چې زمونږ د تکلیف لګ وخت لپاره خو کم کی کنه لګ وخت لپاره دغه تکلیف خو کم کی کنه هغه ورته ها د مجرم سړي سپارښت مونږ نه کو الله ته بخپل باندې आवाज وکي دیو आवाज وکي الله د لګ وخت لپاره خدغه عذاب کی کمی راول کنه دا غزینه ورته جواب ملاوي اخسئوا فيها ولا تكلمون زي قریشی ما سره خبرې مکوي دا رغ ذلت خطاب دی عرض می کو محترم دغه خطرناک قیدخانه ته روان دي ماوي ها دا قیدخانه دا ستادغه بچي په دغه کې ستا سبارش کوي ستادغه بچي په دغه کې ستاد الله سنت کړي کولاوي د ستاره سبارش ذریعہ ګرځيږي د تا جنت تراولي ماوي ها محترم دغه دینی مدرسه دغه مسجد چې کوم خدمت شو کړل ماوي ها نن خو ماو ته سپک کاری نن خو ماو ته ورته سپک نظر باندې ګورو ماوي قسم بالله دغه مدرسې طالب علم ماوي استاد عقیده حفاظت کوي ماوي ها دا مدرسه ته غنستل کېدون کې نوکران درکې هغه نستل کېدون کې سپایان درکې ماوي ها دغه ماوي دنیا کې غلط نظر وکي ماوي ستاره معاشره ډاکټر ته چټي ملاويږي ورسته رسو ز ډاکټر صاحب شپه ډاکټر صاحب چټي در آرام د پاره ماوي ها ستاره ملک انجینیر ته چټي ملاويږي دختر وزیری دغه چټي دا ها ستاره ملک انجینیر ته چټي ملاويږي ستاره ملک د سکول یو چپړاسي د چټي ملاويږي خو ماوي ها زما دغه دینی مدرسه چې تاسو کوم سپایان درکې ماوي ها د چټي نه ملاويږي د ورځې آرام نشته د شپې آرام نشته د پروژه کې آرام نشته د په بوزه کې آرام نشته د په اختر کې آرام نشته د هر موسم سره د هر سیزن سره د ډیوټي مل شروع کی ماوي ها د شپې یو بجره د شپې دروازه ټکیږي ټک ټک مولوی صاحب بهر ترازی ولې جواب ورته ورکړي مولوی صاحب بهر تروزه د ورته ولې ورته پلان کې کاکا وفات شوی دی لګرا شراغي جنازه کولې مولوی صاحب بهر راځي مولوی صاحب لګ طریقه راوخه کپڑے ته څنګه وباسو غسل ورته څنګه ورکو مولوی صاحب کفن ورته څنګه ورکو مولوی صاحب ها به جنازه ته حاضر شه مولوی صاحب جنازه ته حاضر شي او دغه وخت محترم د هغه وخت پورې د دې ستړي نوکر د دې ستړي سپاهي ډیوټي نه ختمي مولوی صاحب راشه په قبر کې څنګه کېدو قبر تختې ور باندې بند شي خاوري ور باندې واوخته مولوی صاحب لګودره د قبر سر او خبوت سوره بقره اول اخر وایا مولوی صاحب مونږ ته طریقه نه راځي ما یاد ساتي محترم ها د قبر سر او خبوت د سوره بقره اول اخر ویل دا مستحب دي ما یاد ساته ستا مقصود آباد ته زرند بیان د پاره نه راغله ز خپل د احناف ورونو تر تسلی ورکول د پاره راغله ما ها ستا په علاقه کې چې پردیشل دیرش کالونه کم د حنفیت خلاف هغه غفاره وشو کم هغه بکواسی وشو شپورز بلکار نشته امام ابو حنیفه رحمه الله په ذات باندې جرح امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې حمله د اهل سنت والجماعت په قاعده باندې حمله ماوي ها د بدعت رټ بهر کله کوي خو ماوي ها چې دلایل په میدان کې کله ماحول جوړ شو ماوي د دلایل په میدان کې طبيعت راولېګا د قبر په غاړه وتا په جنگ جګړه باندې ورولي تا ته وای د قبر سر او خبوتا د سورې بقره اول او اخر ویل بدعت ته خو ماوي ها تاکي کله زمون مخې ته دراوستو کوشش وکړو ماوي ها بیر اغزین د سو تختیرو څنګه شیطان د الله اکبر आवाज واوري تخدي ماوي احنابو په خپل مسلک باندې کلکو سیږي په خپل عقیده نظریه باندې کلکو سیږي قسم بالله دغه ملک زمونږه موږ دغه ملک حفاظت خپل یې سره کول فرض ګڼو موږ دغه ملک قرآن ولغړو ولې دغه ملک موږ د اسلام مرکز ګڼو دغه ملک موږ د اسلام د محافظینو مرکز ګڼو موږ دغه ملک د اسلام محافظین تیاریږي زما دغه دینی مدرسې په دغه ملک کې دغه ازادي ده زما په دغه ملک پوره دنیا کې الحمدلله زما دغه ملک نه چینه شروع دي ظلم د دې ملک خلاف هر چوتې دن کې لاس زقدار ګڼم د دې ملک خلاف هر چوتې دن کې आवाज زره خدارانو आवाज ګڼم زما هغه لاس کټ کول پکار دي کم لاس چې دغه ملک خلاف پوښ دي ولې دا په دغه ملک باندې حمله نه دا په اسلام باندې حمله ده دا د اسلام په دغه مرکز باندې حمله ده خو ماوي زه دغه برداشت کولې ته چې لګیای
تا تخپل سند تلا ستا ثواب ګان د احناف خلاف ستا ما خام درس د احناف خلاف د الله په دغه قران د احناف خلاف راغلو ما وی ظالمت په قران باندې سبوي دي ما وی دې مثال خو هغه پوډریانو کله چې ته ډاکټر دلاړې ډاکټر درته ډیر په احتیاط سره هغه ستا مرز لول معلوم کو به پته ولګول دا د انجکشن ضرورت ده تشتره کې نشته د ډریپ ضرورت ورته تشتره کې نشته کله پته انجکشن راوخته ډیر په احتیاط سره ستا مټ ورته پاریخ کو ستا مټه خالی کو لاس درته وتړو لاس درته موټه کو رګ ډیر په احتیاط سره معلوم کو به درته انجکشن او ستن وکړه ماوي محترم ها انجکشن درته وکړه ول ډاکټر ستا د صحت محافظ وو ډاکټر ستا صحت تباہ کول بربادول نه وختل ماوي ها محترم ماوي ها کله په پاجي کېم ترغلي پاجي کېم کې به تاغه پوډریان کتلی ماوي ها هغه پوډریان ستا په مټ کې ماوي انجکشن نوې درته نه راوړي ماوي ها انجکشن درته هغه زړه راخلي هغه زړه انجکشن ستاره برګ معلومولو کوشش نه کوي ماوي ها فورن ستا پر کستندر منډه ماوي هغه تر دې خبرې څه خیال لې هغه تر دې خبرې څه پروا ده چې ستا صحت تباہ کیږي که بربادیږي ته ښه کیږي که نقصان کیږي ماوي دا هغه پوډري دی هغه کار صرف هم دغه سره دی مارس کې محترم توجه بغواړم تاسو ټیک دي کنه ان شاء الله شاته بنه ګوري زما تسلسل ګډوډي کې خپل موضوع نشم ساتل جاری توجه بغواړم تاسو ټیک دي کنه ان شاء الله شاته مګوري ماته ګوري هیڅ هم نشته سو کوم موج نه ان شاء الله مقصود آباد کې پاتې شوی تاسو د علماء دیوبند سره تعلق د غیرت ځان کې پیدا کړي به غیرت هم جوړيږي شاته आवाज ولګیرو ته شاته ګوري تاسو وجنه نه ماته ګوره مارس کو محترم ها مارس کو د خپل مسلک دفاع د خپل عقیدی نظریه زمونږ د ملک سرکاري مظهر حنفیت ده او زمو استاد صوبایي سملې د پیښورنا 2-3 ورځې مخکې قانون پاس کړی دی په دغه ملک کې د څه قسمه ویډیو چلول د څه قسمه آډیو چلول د څه کتاب نشر او اشاعت کول چې پاره کې د انبیاء کرام توهین پاره کې د صحابه کرام توهین پاره کې د ائمه مجتهدین توهین په دې باندې په دغه ملک کې پابندی را او کاش ما ته خبر نو ماوي ها یو طرف ته هغه ډاکټر دی بل طرف ته هغه پوډریان دی ماوي ستا پر کې انجکشن در منډي ماوي یو طرف ته هغه ائمه مجتهدین دی ډېر په احتیاط سره د قران سنت نه مسائل راوستري زمو استاد استثاب ما استاد ایمان محافظیرو ماوي بل طرف تر دې دور هغه سو پوډریان را پاسې دي ډېر په بے دردۍ سره د قران سنت باندې حمله اور دي د مسلمان پاکیده نظریه باندې حمله اور دي برال مارس کو محترم ها مون اهل سنت والجماعت عقاید زمون نظریات زمون مسائل الحمدلله د قران سنت موافق دي د دلایل په دنیا کې مور اگر نظر وړي چې ستاره مذهبي او مسله قران سنت نه خلاف ثابت دي ماوي ها دې بلګي زه په زه باندې خبرې کوي کومه مسلمان دور چتر متنفرن کې دغه مذهب د پیسو مذهب دي دغه مذهب د انګريزانو د ایجنټانو مذهب دي ماوي دغه مذهب قسم بالله د يهودو مذهب دي يهوديت خوري په دغه ملک اسلام دشمنی خوري په دغه ملک رافضیت خوري ماوي د دلایل په میدان کې ناس قران ته دشمنی د قران سره کوي ناس احادیث ته ستاب مسلمان باندې کفر فتوی لګي ماوي ها مسلمانانو پټوي ممن نه راخاره کوي دغه داعشیان چې ستاب مسلمانانو باندې حمله ور ستاب دغه مقصود آباد کې د مرکز دی زره حکومت توجه مرترا ګرځول غواړم دغه داعشیان دي په مسلمان د کفر فتوی لګون کې هم دق کړي د مسلمان یې نه بهون کې هم دق کړي د مسلمان جال او مال لوټ کون کې هم دق کړي ماوي ها تاسو کنه پیژنئ تاسو په دې مقصود آباد کې د جلال الدین په نوم باندې یو امام وو کنو د غیر مقلدینو یو لوی شیخ دلته وو کنو خبرې هغه چرته لاړو هغه د داعش په افغانستان کې قاضي القضات جوړ شو الحمدلله د امارت د لاس هغه مردار شوی دی انجام تر رسیدلی دی خو ماوي ها تاسو پیژنئ هم دلته اوسېدو که بل چرته اوسېرو زه حکومت سرکاري محکمو ته یم سترګې مه پټوئ دا خلک راښکاره کوي دا هغه داعشیان دي چې دا مسلمان یې نه به یې ول حلال ګڼي او ماوي ها نو مې د قرآن سنت راواغستو ماوي هغه خوارج دي قسم بالله د قرآن سره تعلق نشته د حدیثو د پیغمبر سره تعلق نشته صرف د مسلمان په جنگ ورستو د مسلمان په یینه بیون کې قاتلان دي نور هیڅ نه دي. بهرحال محترم
مارس کو محترم ها ماوی دا دینی مدرسه دغه نستړی کېدون کې محافظ تا ته درکې ماوی دغه مدرسه تا ته هغه نوجوانان درکړه ماوی چې کله ستا په عقیده باندې حمله وشوه ماوی تا ته یاد دی د قادیانیت فتنه رااله د مسلمانانو په عقیدې نظریه باندې حمله آور شو ماوی تا ته به یاد دی د هغه قادیانیت نه د مسلمان د عقیدې او نظریه د حفاظت आवाज هم د دینی مدرسو بچو ولګو ماوی تا ته به یاد دی امام شریعت مولانا سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحم الله دغه دینی مدرسو طالب العلم ماوی ها جیل کې د قادیانیت خلاف په جیل کې سزا ورته اورول شوې ده ټول شپه به هغه سوچ په مسلسل میچنه تا وایي هغه وخت چې کومه طریقه او کوم سيزو شاجي صاحب رحم الله ته ټول شپه سزا اورول شوې ده ټول شپه به دغه تا وایي شاجي صاحب رحم الله د مسلمان د عقیدې نظریه د بچاو د لپاره شاجي صاحب رحم الله په جیل کې د جیل یو افسر راځي هغه ګوري شاجي صاحب رحم الله سره قران ور سره ده شاجي صاحب رحم الله تلاوت کوي الته میچنه خود به خود بخبل باندې تاویږي اگر جیل افسر حیران شو اگر راځي تبوست کوي ورته شاجي یہ کیا ہے شاجي سے ورته ہاں میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے ماوی دغه دینی مدرسې طالب علم مارس کو محترمو دغه دینی مدرسه ماوتا ته هغه خلق راکې ماوی دغه دینی مدرسه ماوتا ته خلق راکې د قادیانیت خلاف خبره شروع شو ماوی د بهاولپور د عدالت نه مقدمه شروع شو دغه دینی مدرسې یو طالب علم د شیخ الحدیث ماوی دغه یو لوی عالم امام انور شاه کشمیری صاحب رحم الله راضي د بهاولپور په عدالت کې د مسلمان د عقیدې نظریه جنگ کوي دغه قادیانی وکیل سره بحث کوي ماوی ها کله چې دغه مقدمه اخري سر ته ورسېده د پاکستان په اسمبلی اجلاس غورس شروع ده ماوی ها بهر مولانا سید یوسف بن نور رحم الله لکونو علماء او طلباء ور سره هغه سر بسیده اعلان کوي الله نن بر پاکستان د اسمبلینا قادیانی ملون کافر اقلیت منظوری یا بر دیزن زمون الله سونه وچتیږي بل صورت نشته ماوی اسمبلی کې دنه دغه دینی مدرسو یو بل طالب علم یو بل سپاهی مفتی محمود رحم الله دنه لګیاله مفتی صاحب رحم الله فرمای 100 غنټه مسلسل بحث وشو دوی وقفو شو سو خاط د پاره مفتی صاحب رحم الله فرمای کرسی کې ناسم ستړیوم بدن باندې مرستلی والی کیفیتو ودشم خوب را باندې راغې ول ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی په خوب کې راځي ماته مفتی محمود زر پاسېګا اسینه د اسمبلی اجلاس معطل نشي د اسمبلی اجلاس هغه ملتوي نشي ماته ام المؤمنین راتوي ما د مسلمانانو مور راتوي زر پاسېګا مفتی محمود زما د عزت صادر ماته زر بسر کا مفتی محمود رحم الله فرمای کله چې بیدار شوم په بدن باندې مې یری کیفیتو ول ها د اسمبلی اجلاس دوباره شروع شو ول ما سره کتاب را سره ده کتاب مې راوغستو د اسمبلی اجلاس هغه ارکان مې متوجه کړه مورته تاسو قادیانین نبی منئ ماته نه مونږ خو نبی نه ملو ول مورته چې د ملعون بچي خو تاسو ته کنزل کوي کنه دوی څوک چې ما نبی نه مني هغه د زناکارو خزو اولاد ده هغه د کنجرو خزو اولاد ده و د اسمبلی ارکان مې پسې را پار کړل مفتی محمود رحم الله فرمای اجلاس مې تر هغه وخت پورې ختمېدو ته پرې نه خو تر سوچ مې قادیانین ملعون د پاکستان د اسمبلی نه قادیانی ملعون او دغه متبعين د پاکستان د اسمبلی نه کافر اقلیت منظور کړي نو مفتی محمود رحم الله بهر راضي سید یوسف بن نور رحم الله الله ته سر بسجده مفتی محمود رحم الله راضي او سید یوسف بن نور رحم الله او زاری کوي الله سره وعده کوي الله نن بل دې نه زمونږ لاسونه وچتيږي یا به ها قادیانی د پاکستان د اسمبلی نه کافر اقلیت منظوري الله زمونږ سره لوز دې مونږ بل دې نه نوچتيږي زمونږ لکونو لسرګونو لاسونه به وچتيږي مونږ ستاسو پیغمبر د عزت د پاره حاضر یو مفتی محمود رحم الله راضي ورته ها یوسف بن نور رحم الله ته سر اوچت کا قادیانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت هغه جنگ مونږ وګټو قادیانی بلون وبلو ماوی د دینی مدرسې تا ته محافظین درکړي ماوی ها اگر نستړي کې دن کې سپاهی درته درکړل ماوی چې کله د صحابه په ذات باندې حمله وشي صحابه دشمنان روافض را برته شو ماوی ها دغه خلاف خپلین بیان کې هغه سپایان مستمخه تبراتري ماوی مول حق نواز جنگوي شهید رحم الله په پیژني ماوی مول اعظم تاریخ شهید رحم الله په پیژني ماوی ها علامه علی شریح حیدری صاحب رحم الله په پیژني د شهدا د قافله په هغه طرف
روانه ما وی ها ننم دا ویني او چې شوی نه دي صحابه د عزت د پاره صحابه د ناموس د بچاو د پاره ما وی صرف بیانونه نه دي کړی صرف आवाज نه دی لګولې څوک د قیدو بند هغه صوبتونه چا برداشت کړل د دنیا نه لاړه چا ها په دغه روډونو باندې ګولې برداشت کړل د دنیا نه لاړه ما وی کله ستا په ملک ما وی ها کله ستاره دین په امام باندې حمله وشو ما وی ها د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په ذات باندې یو پوډری حمله وکړه ما وی یو جاهل په حمله وکړه دغه په ذات باندې حمله وکړه دغه په مسلک باندې حمله وکړه ما وی ام دغه مدرسې سپاهي دغه نستل کېدونکو مسافر سپاهي دغه چټي نه کوونکو سپاهي بیا را پاسېږي ما وی ها د هغه منکری ائمه ما وی د هغه منکر فقه دغه ائمه د دشمن ستاره دین د دشمنانو د هغه دشمنانو گریوان ته بیا لاس وراچي ما وی ها خپل مرګ پروا نه کوي ما وی د حالاتو پروا نه کوي بیا د خپل لوډ سپیکر نه आवाज اوچتای خپل مسلمان روړ د عقیدې نظریه حفاظت کوي خپل مسلمان روړ د عقیدې او نظریه اصلاح کوي ما وی محترم ها د دیني مدرسې موتا ته هغه سره کړی دي او ما وی ها بنیاد هم دغه دارالعلوم دیوبند نه چې خو د شو بنیاد مولانا قاسم نانوتی صاحب رحم الله فرمایي ولنن زمونږ د دې مقصد دا چې موږ د 1857 د جنگ آزادۍ سلور نیم لک مسلمانانو د هغه شهادتونو انتقام واخلو دا غوینه انتقام واخلو او د دې ځینو د مسلمان د عقیدې نظریه حفاظت وکړو ما الحمدلله دغه قاسم نانوتی صاحب رحم الله دغه دارالعلوم دیوبند دغه ګلشه دغه لګولي ګلشن ما دغه ګلونه دي د دنیا مشرق مغرب شمال جنوب ته ورسېره الحمدلله د مسلمان د عقیدې نظریه حفاظت په پوره دنیا کې کړه دی الحمدلله ما بهرحال محترم وارث کو دغه دینی مدرسه موتا ته د خلک تیاری خلک تاسو توجه غواړم زما استاد دغه سپای سره زما استاد هغه رویه سوا موتا د سلور کلا توجه غواړم تاسو سره عوامو ما وی ها نن کې په ایمان وګوري ما وی دغه دینی مدرسې ما وی ها دغه دینی مدرسې ر طالب علم ما وی دغه جمعات د عالم او مولا سره ستا سره ویو ما وی چپړاسینه درجه تا کم ورته ورکړی و ما وی ها تاب کله کتلی ستا په ملک تا کله کتلی ستاره ملاقه یو سکول چپړاسی تنخواه سمره د پته درته کم از کم لس 15000 خو به کنه کم از کم 15000 روپۍ تنخواه ستاره ملک د سکول د یو چپړاسی دا ما وی 15000 روپۍ یو چپړاسی ته ورکه ما وی ها دغه نستل کېدونکو مسافر دغه نس چټي نه کوونکو سپاهي ما وی د زما ستاره وی سو ټول ورځ اوس پر د ډیوټي و چټي ورته چرته ملاو نشو په پوره جون کې د چټي علاوه کله چې سترګې پړې شوې قبر د تورو خاورو د لاندې شو وس د آرام او د چټي ورځ شروع شو وختونه او ساعت شروع شو خو ما وی ها محترم موتا ام دغه ته سور کولې پته درته 3000 د تنخواه ما وی ها مسلمان روړه پک موتا خوشالي غواړو موتا خورز غواړو ما وی ها زما استاد رویه د الله د دین سره دا ما وی د الله د پیغمبر هغه وارث ته موتا 3000 ورکولې موتا غ چپړاسی د 15 او 60 ورکولې ما وی ها هغه مسلمان به خور څنګه وي چې هغه په معاشره کې یو عالم د چپړاسی نم بدتر شو یو عالم د چپړاسی نم لاندې درجه والا شو او محترمو دغه خو پرې دغه څه خبرې نه دي ما وی کوم ماشه بایکاټ دی ور سره کوئی څه خبره نه ده ما ته مخ کی تاریخ پاتې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو مشرکین مکه ور سره بایکاټ کړو الله د پیغمبر صاحب فرمای مونږ پانی وخړی تر دې چې پانی ختم شي پانی بم وخړی د وبو ګټونه بم پسې وکړه ما وی د هغه پیغمبر د مدرسې طالبانو یو صحابي او طالب فرمای هغه ها یو شپه په تیار کې یو ډیر سخت وګیم لاس پزمکه باندې وهمه یو پوز زیس پسې خلاص باندې راغی ولغه می خلیته کو د اوخ چمړه دا چې هغه و چې شویر معمولی پوسواله هغه بلاس باندې راغی هغه می خلیته واچو ما وی لک پوس دی هغه مېده ته ورکته شي مېده پس سیس ډکه شي ول چکونه می په ولګول هغه سیس هغه جوړ کېږي نه هغه کېږي نه ول هغه پس می وبو ګټو کو چې مېده ته ورسیږي مېده ته سیس لاړ شي ما ماته ګلنشته ما وی ها دغه مدرسې د قافلې رهبر امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی ها په طیب کې په کانو باندې وشتل
ویستل شو هغه پیغمبر د بدن نه یې بیول شو ما وی ها هغه پیغمبر د خپل وطن نه ویستل شو ما وی کنن دا غره وارث سره دغه ورته معاملې کیږي خبره نه ده ما وی ها لګ د ځان په بار کې مونږ ته سوچ کول پکار دي چې مونږ هم کم اس کم سترګې پټو د قبر ته ورزو الله ته په کوم مخ کیږو ما ته په کوم مخ لوایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک ما تقول فی هذا الرجل نبی علیہ السلام بارک تبوس کی تردب بارک سوے تبورت دا زمان نبی دے تاتبو تر دې پیغمبر د نبی د دې پیغمبر د امتی کې دوه داویدار تر دې وارثانو سره سهال کړو باران محترم ز خبر به ختموم خود عمر ها ماوی د قافله مپریک دی دغه قافله سره ملګرتیا وکي ماوی د هغه قافله دا ماوی ها هغه اولیاء روان دي د انبیو دغه وارثانو قافله دا ماوی زبط الله ری نبوزم تاته بدروخه ماوی د هغه قافله دا چې شیخ حسن جان شهید نور الله مرقدو انت کی شهیدانم روان دي ماوی د هغه قافله دا ماوی ها د مولانا احمد علی لاهوری رحم الله انت کی اولیاء پدې کړي ماوی ها د مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب نور الله مرقدو غونته کې شيوخ په دغه قافله په مخ کې روان دي ما وی ها د هغه قافله قدم به قسم د قدم به قدم د دینی مدرسو هغه عظیم سلسله د دارالعلوم جامعه حقانیه چې 1520 طالبان هر کله دغه نه پاریږي ما وی هغه شانتي مدارس قافلم ده ما وی ها په دغه کې تبلیغي جماعت والا غونته کې عظیم قافلم روانه ده ما وی ها دغه لوی خلکو دغه لوی انسانانو قافله روانه ما وی ها د دې په مقابله کې د پوډریانو یو قافله ما وی سوس خلسره را پاسې دی راغوي یو قافله د سو اردو رساله مطالعه کوونکو یو څو کسانو قافله روانه ما وی یو طرف ته د الله والو د قران د عالمانو د قران مفسرین هم پکېو د نبی علی السلام د احادیث شیخان هم پکېو ما وی د نبی علی السلام اشقان هم پکېو د الله دین دنیا ته رسون کې دایان هم پکېو ما وی ها هم د الله د دین د غلبې لپاره ځان قربانون کې شهیدان هم پکېو الله د دین کلمه او چتون کې مجاهدین هم پکېو ما وی ها هغه قافله کې مصنفین هم پکېو هغه قافله کې مدرسو والا مو هغه قافله کې خانقاهونو والا صوفیای کرام ابو ما وی ها بل طرف ته هغه قافله چې ما وی ها هغه کردار گفتار زما واست مخه ته بل طرف ته هغه خوارجو قافله بل طرف ته هغه تکفیریانو قافله چې قدم به قدم باندې په مسلمان د کفر پته لګولې ما ته نوم سره کو ما وی مسلمانانو قسم بالله کده قافله پرې خورا ما بل طرف سے گمراهی والا قافله روانه ده کده جنت والا قافله دې پرې خورا ما قسم بالله دغه قافله اخري سر جهنم ته روان دي ما کده قافله دې پرې خورا امام الانبیاء والا دغه قافله دې پرې خورا ما دغه قافله د عبد الله ابن ابي ابن رئیس منافق سره ملاوي ما کده قافله دې پرې خورا ما ها یو طرف تر امام الانبیاء وارثان دي بل طرف تر ابو جهل وارثان دي هغه د جهل خوندان دي د اردو رسالې کتلې دي را پاسې دلې په فقهاو باندې تنقیدات کوي ما وی کدا قابل دې پرې خورا قسم بالله تباہ بشو قسم بالله برباد بشو قسم بالله هلاکت او تباہی طرف ته بلار شو مسلمان رورا دلیل پنوم باندې رسوک گمراه نه کی دلیل پنوم باندې رسوک گمراه نه کی ما وی مور تر اوسه پوری اغند وروړي چې امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب سره د ډغری وي دلایل په میدان کې د هغه ته شکست ورکی ما وی ها د مثال خدای چنده خو چې په کوی کې بتاو شو الذين بللوا دنیا نشتره مجدد الفسانی رحم الله په مکتوباتو کې مثال ورکړي کوم خلک چې امام ابو حنیفه رحم الله خلاف لګیاري بکواس کوي امام ابو حنیفه رحم الله خلاف جبر کولو کړي او امام ابو حنیفه په قران نه پوهیدو امام ابو حنیفه په حدیث نه پوهیدو مجخپل خبر نه کوم مجدد الفسانی رحم الله دا دور مجدد فرمای هغه د دې مثال د چنجه کم چې په مونه کې دنه په میوه کې کیږي د خدانه یو شل تعلق تلای کنه د خدانه هغه یو چې میوه کې تلای بهر دنیا نه خو نه خبر د په معمولی سوري کتاب شي وې د دینه بم بلولې دنیاي مجدد الفسانی رحم الله فرمای د امام ابو حنیفه خلاف چې را پاسي کنزل کوي د امام ابو حنیفه رحم الله خلاف چې را پاسي دغه په مذهب باندې تنقید کوي دغه یو مسله ورته قرآن حدیث نه خلاف کوي د هغه وی تا مسله د قرآن د خلاف ده د حدیثونو خلاف ده مجدد الفسانی رحم الله فرمای د مثال دغه چنجره محترم د مثال دغه چنجره بهر د دنیا نه خبر ده
او مارس کې محترم ها مونږ د امن او امان قایل په دغه ملک او ماوي ها چرته کر امن او امان او افهام تفهیم په ماحول کې ماوي زما د مسلک په یو مسلې باندې بحث کې ماوي ها زه تیاریم جنگ جګړه مجوړه قوم مرغواړه همیشه دغه طریقه روانه ده علما په خپلو کې کېني یو مسله حل کې زم په سټیج او منبر باندې عوامو ته موایا ماوي راشه هم د خپل مدرسې کې یو نشست ولګو ان شاء الله د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه مقلد ماوي د علماء دیوبند دغه روحاني بچي ان شاء الله ستا په دعوت باندې به د درې سلور شاګردانو سره ستا مدرسې ته راځم ماوي کې په مسله مطمئن نکړي زماوي کې په مسله دې مطمئن کړم زما د امام یو مسله زما د مسلک یو مسله د قران حدیث نه خلاف ثابت کړه قسم بالله د کوم رضت نکوم د سلور پنځو کالو غونته د سلور پنځو کالو نه د لیونو غونته کې چې به درته واله دا هغه چترالو کوستان راوخله دا جلال آباد او کابل پورې لاړم ما وها مسلمان حکم راه کوا الله لپاره مسلمان قوم هغه کې خانه جنگي مزوړه الله لپاره د فروعي مسائل په بنیاد باندې امت مسلمه متباه کوا امت مسلمه کې انتشار پیدا کوا ما وها په خپل مدرسې کې د افهام تفهیم په ماحول کې ماته دعوت راکا درې سلور مليان تاسو سره شي درې سلور مليان مونږ کې کتاب باندې خبره کو زماره مسلک مسله غلطه ثابت کا ما قسم بالله عزت نکوم زه یوازې نه زما د پوره قوم ستاسو مذهب باندې اعلان کو خو ما ها چې زماره مسلک عقیده نشه غلطه ثابتول ما د الله لپاره به جنگ جګړه مجوړه زما جنازه تراله زما په جنازو کې اعلانونه وکړه دغه جنازه غلطه ما کله کمزې کې علما نو الترالی زما منستر غلط وایو الترالی زما عقیده نظریه تر غلط ویلا زما کمپلار نیکونه وفات شوی هغه باندې شرک او کفر تابع ولګوري ما د برداشت مخیر صحابي کړه ما دغه احناف دي الحمدلله الله ورته حوصله ورکړي ځکه مونږ برداشت وکړو چې د ملک زمونږ مونږ دغه ملک قرانول غواړو مونږ دغه ملک آباد ساتل غواړو مونږ 30 غنټه په خپل مدرسو کې لګیاو 15 ټیم دعاګانې کوو دغه ملک د حفاظت لپاره ما ها تشر پسند راغلی تاسو ما ملک قرانو تاسو ما ملک تباہ کوو بربادو تاسو کړ خپل لوټ سپیکر نستا سره بل سره ما د سپیغون ته کې امام ابو حنیفه بس تاوغه خپل ما ها په بل یو امام پسې ریوغه خپل او صرف عوامو ته دروغ ویلا عوام د دوکک قسم بالله دلیل لوم دې نه لرو د سره باران محترم ز خپل خبر ختموم خدغه ملګری بار بار اصرار کوي ماته کاغذم راکو ماته چې حرم التب سعودي عرب کې سو واقعي شو 13 میاش کې چونکه محترم دیو خو غلط فهمانه دلته خوري کړی دي یاره مونږ ته مفتی صاحب ونیو او هغه جیل کې بند کو ما ویر 500 ریالو د پاره د ځان نه بيزوګي جوړون کې تبه ما جیل کې بند کې ستاسو عزت ته تما جیل کې بندې ستایسیت خواغو ماته یو کس الته مدینه منوره کې 400 یو عالم راغی ماته الته یو غیر مقلد پښتون ولاړل هغه د عربیانو لباس اغوستره الته ناشته ول ما سره باز شروع کو ماته چې پلان کې راغلو د پاکستان نه مونږ جیل کې بند کړو اوسم جیل کې د تور تنبو شاته زور سره سوال لاړم مورته کمزې کړي ماته پلان کې ذکر مسیح نبی وسلم کې ما سحر منځو کو راوتم مورته راځم مخ کې روان شو د دم مخې ته کله چې راورسه مورته دایو ده ماته دایو ده مورته الحمدلله الله زبحریم ز جیل کې نه ما ز الحمدلله د عزت جون ته روم ته ذلت جون نه ته روم مارته ها هزم دلته ما ډیر سپغون ته کې مخه تاو کو دغه سي شاته وکړه مونږ چې ورته کلک شو الته ودرې د اغزینه پاسې دو شایکلو روان شو راغزینه دا خلق دي دروغ وي د جهالت د وجنه په دروغ باندې خلق گمراه کوي بارن محترم قسم دغه شو زمکه مکرمه تلاړم الته الحمدلله الته چې ماته عرب او عجمو کې عزت راکو الحمدلله دیو برداشت کولای نشو دیو د اغزینه ماته مناظره چیلنج راکو ما قبول کو مورته راځي متعلقه محکمې نه اجازه غواړي کلم چې زړه غواړي ان شاء الله العزیز تیار یم دولس ورځې زما مکه مکرمه کې تیر شو دیو ماته جواب رانکو چې واپس مدینه منوره ته رالم الته چون کې مناظره خو کولای نشو الته هغه ته درخواست ورکړو چې دا یو لوی شیعه د شیعاګانو مشهد راغله دلته شیعه تبلیغ کوي او خلکو تر باس مواسو مناظرو چیلنجونه ورکي زمو متعلقه محکمه والا دا غوي سر مدینه منوره کې شپږ ورځې پورم جیل کې نومه دا غوي یو متعلقه اداره ده کله چې په سړی باندې الزامات هم دغه قسم ولګي الزاماتو
15 شپږ ورځو کې تحقیقات وشي کله چې یو الزام ثابت شي بیر دین پس د قاضي ته پیش راغی نه پس جیل تلاړ شي التا د دین پس چې جرم ثابت نشي دین پس رها شي د دې نه بهر وزي الحمدلله شپږ ورځې زالته په مورز زما خلاف چټول سيزونه سبا شو سعودي حکومت ز بهر راوستم ماته ول وستا خوګه وست پاکستان ته سفر کول غواړي د خپل روزو پوره کېدون ورستا کته کیس کول غواړي مارته ها ز سفر کول نه غواړم ما وې ز کیس کول غواړم کم خلکو چې الزام لګولو د سپیغون ته کې شاته پټ شو او غوب غوب کول دا غزینه بکواس کو ما وې زراغه خلاف د خلکو سره قانوني کاروایی کول غواړم ما دا غزینه الحمدلله د عزت په طریقې سره شپږ صفحات مضمون د غیر مقلدو خلاف ولیکو ما الته یو سیډ تیار کړ هغه سيزونه مې عملی هغه کې راجم کړ زره هغه سپریم کورټ عبارت تلالم دا هغه زیر سعودي عرب ملګری را سره التلام دا هغه زینه ما کیس داخل کو دلته غیر مقلدو ته پته ولګره چې د کیس داخل کړل دی ما پسې شروع شو ما سره خو د هغه یو کاغذ را سره د هيئت التحقیق نه پاسپورت زما الته پروت چون کې زما ورځي زیاتی وي زما ورځي د ویزه ختم شوی ورځي مې زیاتی وي زما سره موږ سرټیفیکټ را سره وسم را سره دی الحمدلله ما وی ها الته چلاړم دیو ما ته خبرې شروع کړې ما بس جواب را لګل سر کول د خپل کیس واپس واخله کني مونږ بری په سعودي عرب بنکو ما غو چون کې پیژاندا هغه خیال داو چې د دلته لاواري سره سوق نه لري د خیال داو هغه یو ګډړو هغه یو ځل چرته اخبار یو کاغذ د نواز شریف سره تصویر پیدا کړو نورو ګډړانو ته اعلان وکړتل مونږ ته نواز شریف سره ملک وزیر اعظم لایسنس را کړل چې دا لایسنس ځان سره کې سپی بدرته وسنوي د چې التلاړو ورته ټیک دا نور هغه ګډړان ور سره د سپیچ هغه طرف نه پیو سپی حمله وکړه رامنډ کړه کم ګډړ سره چې کاغذ ور سره د ټولو نمخ کې غمنډي وهله دی ورته وای نور ګډړان چې زه تر ورته یار هغه لایسنس دې سکو نو دی ورته وای لایسنس به ورته خولې وکنه ورته والله چې هغه سپی هم پړو هغه په لایسنس نه پوهیدا د دې غریبانو مثال هم دغه ما ته کیس واپس واخله کې نتاب مونږ په سعودي عرب بنکو مارته هغه به څنګه بنده کسجر بادشاہ بچي ته تمام بنده په ملک باندې الحمدلله د اغزینا دارالعلوم دیوبند رابطه الته یو هفته کې خبر په میډیا لاړه دارالعلوم دیوبند الته وی ته خطر غلو الته پاکستان جمعیت العلماء طرف نن دغه سره رابطه شوې الته چې کوم مجلس علماء د سعودي مکتب د دلته اسلام آباد کې دا ویم رابطه شو زما خبر الحمدلله په مضبوط بنیادونو باندې وزارت داخليه ته ورسېدل به یوم مشمخت دیو دغه چې ما باندې ورځي 13 شي په ایرپورټ کې به زمانه غوتی ولګي الحمدلله د وزارت داخليه نه د اغزي امیر ته ټلیفون راغی امیر زره وختم زه الحمدلله په عزت سره بهر لاړم هغه ماته چون کې مخ پوړان دي زمون کاروي شروع ده او زه تاسو ته چې دومره وسو په کیس کې په یو میش کې الحمدلله غیر مقلد درسونه به ولته زه په زیبه عوامو روټي به ور ترجمه پښ پکړي او مزدور کار خلکو ته روټي به بيوخړه داغه نه پس به هغه ته بیان نو کړه کې د نظریه به خرابول الحمدلله په دې میاش کې په ټولو درسونو باندې سعودي عرب کې پابندي ولګي الحمدلله بقی کې جنت البقی کې مناصر سپیغون ته یو ټټونګ وراچو بل ته دغه زمونږ مترجمین هغه بهر ترو استر سپیغون ته کیره بقی نه را بهر کول تاسو بر چا سره تعلق نه ساتي چا سره به کار نه لري الحمدلله په دې یو میاش کې غوښوا او ان شاء الله مخ کې کار روان دي زره سعودي عرب په ایرپورټ کې او مدینه منوره ایرپورټ کې د جمعرات پر زما واپسی و ما سره التر سعودي عرب د مذهبي امور وزیر دغه نائب ما سره رابطه وکړه ما ته ستا ټوله قضیه مونږ ته رسیدلې ده چې دروغ ویلي د افتراء کړی دي ان شاء الله یو کسب زمونږ نه بچ کیږي ان شاء الله انصاف په هغه سره خامخا کو سعودي عرب الته عرب دي هغه چې یو کس پته ورته ولګي چې دا ظالم دی ظالم کرغه پلار می دغه خلاف ودرېږي د مظلوم ملګرتیا کې الحمدلله هغه د عرب حنبلیان دي امام احمد بن حنبل رحم الله په مذهب باندې غیر مقلد نری دا خو دیو دي چې ګدل د مریض سرمن په ځان باندې راچولې د صرف خلک گمراه کوي بهرال محترم الله رب العزت دې موږ تاسو ټول ته خپل عقیده نظریه او مذهب مشرب باندې قائم او دائم ولري الله دې موږ ته استقامت نصیب کړي او الله دې هر قسمه فتنګرونه زموږ د ملک امن او امان هغه قائم وساتي الله دې دغه د غوی د بد نظرونو نه بچ کړي الله دې زموږ د مسلمانانو د عقیده او نظریو حفاظت فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین اخر کې معنی هیر شو قاری سن اول سے چې دغه سره یزیدیان والا کې الحمدلله لوی کار شروع کړل او هغه ځکه الحمدلله هغه مشمانو ته خدمت وکړي زغه ټول ته مبارکباد ورکوم او دغه ټول ملګرو د پاره د استقامت دعا کوم د الله رب العزت نه الله دې د عمل کولو توفیق راکړي